د تیر نظام په سقوط کې د پاکستان مهم رول ولسمشر یې په لومړي ځل خپل رول ومانه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په ضمني ډول په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط تر شا د خپل هیواد پر اساسي نقش اعتراف کړی دی. دوستانو، د لوی رازونو څخه پردې اوچتېږي. په دې هیله چې روغ جوړ به ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په ضمني ډول په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط تر شا د خپل هیواد پر اساسي نقش اعتراف کړی. ویلي دي چې دغه هیواد د انزوا او د هندوستان له شیطانت څخه تر ډېره حده ژغورلی دی. پاکستان ولسمشر په اسلام آباد کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډې ته په اشارې سره وویل چې نړۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نښنونو ته په رسمیت پیژندلی دی. هغه روښانه نه کړه چې د افغانستان کې د طالبانو واک ته رسول هغه د دوی نوښت دی او که لاسته راوړنه په دې بدلون کې څومره مهم رول و. پاکستان مخکې هندوستان په پرلپسې ډول تورناوه چې افغانستان له خاورې د پاکستان ضد سیاستونو لپاره ګټه اخلي او جمهوري نظام په دې کې کار مرسته کوي. د هندوستان بیا دا تورونه ردول او برعکس پاکستان په افغانستان خاوره کې د ترهګر پالنې د اجنډا په تطبیق او د سیمه ییز ثبات په ګواښلو تورناو. مخکې افغان چارواکو به چې پاکستان د ډېرو مجلسونو کې ورته د اړیکو ښه کېدو یو اصلي شرط دا ایښی و چې له هندوستان سره به د دوی په خوښه اړیکې تنظیموي.